السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راځئ نن خبره کوو د وینټډ اپ باره کې چې وینټډ اپ موږ څه شی دی. وینټډ اپ موږ سره د ای کامرس پلیټ فارم دی، لکه څنګه چې موږ سره نور ای کامرس پلیټ فارم وي، دغسې دا موږ سره یو ای کامرس پلیټ فارم دی چې په دې کې ته شیونه خرڅولی شي او اخیستلی شي. دا صرف او صرف په یوروپ کې کار کوي، نور ملکونو کې لا اوسه پورې دا نه دی خور شوی، خو شروعات یې اوس شوی دی، ډېر وخت یې نه کېږي او په صرف یوروپ ملکونو کې کار کوي. په یوروپ ملکونو سره چې دی دا مثلا په صرف په یو ملک کې کار نه کوي چې هغه دی سویزرلند او په لندن، آیرلینډ او په داسې د یوروپ څومره ملکونه چې دي په ټولو کې دا کار کوي او باقاعده پکې ته شیونه اخیستلی هم شي او خرڅولی هم شي. د وینډډ خوبي دا ده چې په دې کې ته سیکنډ هینډ شیونه خرڅولی شي، لکه څنګه چې موږ سره نور ای کامرس پلیټ فارم دی، دې کې ټول شیونه چې دي نوي دي. مثلا که امیزون دی، په هغې کې به ته نوي څیزونه خرڅوې، زاړه شیونه پکې نه شي خرڅولی. همدغه شان که موږ سره تیمو دی یا مثلا ای بی کې خیر ته زاړه شیونه خرڅولی شي، خو په دې نورو کې چې دی ته مثلا نوي شیونه خرڅولی شي، زاړه نه شي خرڅولی. په دې کې ته هر قسمه څیزونه خرڅولی شي. په د یوې روپۍ نه والې تر 1000 روپو پورې شیونه پکې خرڅولی شي چې قیمت یې هر څوک یې ته ټاکي. هغه ستا کار دی خرڅول چې څوک یې اخلي او که نه اخلي. په دې کې ته د کور مثلا تا سره یو څیزونه داسې وي چې هغه ستا د استعمال نه وي. مثلا فار اګزامپل داسې زه مثال درکړم چې مثلا ما سره کور کې یو هینډ فري وي، یا مثلا اوس ګوره ما سره داسې هینډ فري ده، دا اوس ما ته مثلا زما په کار نه دي، دا ما په وینډډ اپ کې ورکړي خرڅولو لپاره. همدغه شان پکې ما سره داسې څیزونه چې زما نه وو په کار، کیمره وه مثلا نور شی نه و، هغه ما وینډډ اپ کې خرڅ کړل. داسې وي چې ما سره موبایل هولډر و، یعنې زما هېڅ په کار نه و، هسې چټي پروت و، کیدای شي ما غورځولی وی، خو لیکن وینډډ اپ کې مې ورکړو، د یو کس په کار شو، خرڅ مې کړو، استعمالولی مې. نو هغه څیزونه چې ستا په کور کې نه وي په کار او داسې وخت نه دی چې ته یې غورځوې، ته وایې چې یار لرې که مړه څه پې کومه چټي پراته دي، نو دغه څیزونه ته په وینډډ اپ کې خرڅولی شي. د وینډډ اپ خوبي دا ده چې په دې کې ته زاړه شیونه خرڅولی شي. لکه څنګه چې تاسو وګورئ موږ سره د فیسبوک مارکیټ پلیس دی. د فیسبوک مارکیټ پلیس کې موږ د کوم څیزونه چې موږ سره کور کې وي هغه راخلو، پکې ورچوو او خرڅوي. خو فیسبوک کې دا مسله ده چې ته یو مثلا چې کوم ایریا کې ته اوسېږې، په هماغه ایریا کې ته خرڅولی شي. که ته لرې یو کس مثلا اوس فار اګزامپل زه په دې ښار کې اوسېږم او یو کس په پیرس کې اوسېږي، نو زما د هغې په منځ کې 400 کیلومتره ده. که اوس پیرس کې یو کس خوښ کړو، زما کوم څیز چې ما فیسبوک کې ورکړی خوښ یې کړو، نو که هغه وایي چې زه دا اخلم، نو بیا به زه هلته ورځم او دا به ورته کوم، دا ماته ډېر مشکله دی. او که لېږم یې نو بیا پیسې څنګه پیسې به په کومه طریقه ماته رالېږي، او زه ورته وایم چې اول ماته پیسې راولېږه او بیا دا واخله، یو غټه لانجه ده. نو فیسبوک یو لیمیټډ ایریا پورې ته یو شی نه خرڅوي شي. که مثلا خواوشا کې یو څیز یو چا خوښ شو، مثلا دا زما کور څخه خوا کې 10 کیلومتره 15 کیلومتره کې یو چا یو څیز خوښ کړو، نو زه به هغه ته ورشم او هغه څیز به ورته ورکړم، پیسې به ترې واخلم. فیسبوک کې ته لیمیټډ ایریا کې یو څیز خرڅوي، ځکه چې ته کوم هغه څیز به هغه ایریا کې به ته شی خرڅوي چې کوم ایریا ته ورتلی شي، یعنې ډېر لرې کړي نو بیا خو تاته مشکل دی. خو وینډډ اپ کې دا خوبي ده چې ته په ټول یوروپ کې خپل زاړه په کور کې سیکنډ کوم څیزونه چې وي هغه ټول خرڅولی شي. که هر څیز وي، که مثلا موبایل هولډر وي، که بوټان وي، که شرټ وي، که هر یو شی وي، که ته خرڅول غواړې ټول یوروپ کې خرڅولی شي. مثلا ته په فرانس کې ناست یې، یو کس دی هغه په بلجیم کې. اوس لنډ مثال به زه درکړم چې ما کیمره پکې ورکړې وه، هغه کیمره چې وه هغه د یو کس خوښه شوه په بلجیم کې. په بلجیم کې خوښه شوه او هغه ویل چې دا زه اخیستل غواړم. هغه هلته پیمنټ وکړو، په منځ کې چې دی ایپ ذمواري پیمنټ وکړي، پیمنټ به تاته هغې پورې راځي، تر پیمنټ به تاته هغې پورې په ایپ کې پروت نه به راځي ستا اکاونټ ته، تر څو پورې چې هغه پروډکټ چې دی هغه کس ته ورسېږي، کسټمر ته ورسېږي. چې کله هغه ته ورسېدو، د هغه نه پس به اټومیټیکلي پیسې ستا اکاونټ ته ټرانسفر شي. د بینک اکاونټ پکې ته ورکولی شي، پیپال پکې ورکولی شي، چې په کوم طریقه به ته پیسې راایستل غواړې ته پکې خپل اکاونټ ورکولی شي. دویمه خوبي پکې دا ده چې په دې کې مثلا ته مثلا یو چا په بل ملک یو څیز واخیستو، ډایرکټ تاته به خپله یو سکین کوډ درکوي چې مثلا دا کوډ واخله، بارکوډ چې وي هغه کوډ درکوي، او بارکوډ به پرنټ کړي، ډاونلوډ به یې کړي، پرنټ به یې کړي، پروډکټ به پیک کړي، د هغې د پاسه به یې ولګي، او د دی خپل پوسټ دی چې د وینډډ په نوم باندې هر ځای کې دی بکسونه لګولي، لکه زما کور سره لاندې ښکته دی غټ بکس لګولی دی، هلته به ورشئ، هغه کوډ به سکین کړي، تاته به خپله هغه بکس کولاویږي، هغې به یې واچوئ او بس اوکې به کړي، نور به ترې راځي. دویمه خوبي پکې دا ده چې د پوسټ خرچه په تا باندې نه ده. پوسټ خرچه په چا باندې ده؟ څوک چې څیز اخلي. مثلا دا څیز دی، دا پکې ما ورکړو په 10 روپۍ. اوس که یو کس دا خوښ شو، ما ته مثلا په 10 روپۍ مې ورسره خبره شوه، 10 روپۍ فکس ما ته راځي. ما نه وینډډ اپ کې دی پیسې نه کټ کوي. د پوسټ پیسې به چا نه کټ کوي؟ کم کس چې اخلي د هغې نه به کټ کوي. مثلا په 10 روپۍ باندې خرڅ کړو، که 2 روپۍ پرې خرچه راځي، که 3 روپۍ خرچه راځي، هغه به هغه کس ورکوي چې څوک یې اخلي. نو وینډډ اپ داسې یو اپ دی چې په دې کې ته هر قسمه سیکنډ څیزونه چې وي هغه ټول ته پکې خرڅولی شي. که شرټونه وي پکې نه صاحب، که شرټونه ډېر زیات خرڅېږي، بنینونه وي، هر یو شی چې وي، کوټونه وي یا مثلا موبایل څیزونه وي. دویم دا ده که تاسو مثلا دا د کوم کسان په ټیک ټاک شاپ باندې کار کوي او هغې ته کومې سیمپل راځي، نو هغه سیمپل یې په دې کې واچوئ، ډېر په ښه ریټ باندې پکې خرڅېږي.
نو وینډټ اپ ډیر ښه دی او به دې لپاره ته کوشش وکړه چې مثلا په کوم ځای ګرځې خوا او شا کې او په هغې کې یو دوکانونه وي هغې دوکانونو کې ګوره سیل لګېدلی پای کې هغه ارزانه سونه راخله او په دې کې اچوه. دویمه خوبي پکې دا ده دا کار به یې کولی شي چې ښه په اسانۍ باندې مختلف هغې ته لاړ شه دوکانونو ته لاړ شه هغې کوم پروډکټ چې ارزانه وي د هغې پکچرز واله ضروري نه چې ته یې واخله پکچر واخله دغه پروډکټ او راوړه پکې اپلوډ کړه قیمتونه یې وټاکه. اوس داسې ما کړي چې مثلا زه مختلف دوکانونو ته ځم اول زه ګورم مختلف پروډکټ چې کوم پروډکټ زما خوښ شي فار ایگزامپل دا ماوس دی زما خوښ شو زه د هغې عکس اخلم د 3 عکسونه هملته واخلم راوړم دلته کې وایي شم په وینډټ اپ کې یو قیمت پې وټاکم هلته په 4 روپۍ دلته په 6 روپۍ 9 روپۍ 8 روپۍ وټاکم کله چې د یو کس خوښ شي لکه اوس پرون یو کس یو څیز و چې هغې خوښ شو چې مثلا هغه په دوکان کې پروت دی خو ما یې صرف عکس یې ورکړی هغه وایي چې دا څیز زه اخلم په دومره راکړې ما یس نو اوس هغه څیز زه راخلم دوکان نه او دلته بیا زه لیکم چې هغه پیمنټ وکړي. نو همدغه شانې تاسو د ضروري چې تاسو کور کې خامخا داسې څیزونه وي هغه به کول واچوئ کور کې داسې یو څیز نه وي ځای لاړ شئ چې کوم ځای کې پروډکټ وي وګورئ چې ارزانه وي 2 روپۍ 3 روپۍ 4 روپۍ والا څیزونه وي د مختلف موبایل هولډر وي یا موبایل کې کورز وي یا هر څه چې وي هغه راخلئ او هغه په وینډټ کې اچوئ خپل قیمت به ټاکئ که د چا خوښېدو زه هغه دوکان ته پیمنټ کوم هغه راخله او باقاعده هغه کس ته لیږه. نو وینډټ اپ کې ته هر قسمه پروډکټ خرڅولی شي که هغه سیکنډ وي که نوي وي ته پکې خرڅولی شي او ډېر ښه پیسې د انکم د لاسته راوړلی شي او دا شی دا به په خپله پې کړم په خپله یې پوسټ ته ورکړم بس نور به دا ټول کار چې ستا په خپل لاس باندې په دې کې ستا تجربه هم حاصلېږي همدغه شان دې کې تجربه حاصله کړه د هغې نه پس بیا لاړ شه ایبې کې هم کار شروع کړه امیزون کې هم کار شروع کړه. نو اوس الحمدلله ما به کار شروع کړی زه په دې باندې مکمله ویډیو هم جوړوم دا مې صرف تاسو دې تعریف وکړو په دې باندې مکمله ویډیو هم جوړوم چې څنګه پکې موږ پکچر اپلوډ کوو څنګه موږ موږ ډسکرپشن لیکو څنګه موږ ته پرایس ټاکو او څنګه موږ کمپلیټ اثر ډیټیلز چې ورکو د هغې پسې څنګه بیا پروډکټ موږ سیف کوو چې کله سیل شي بیا موږ ته کومه سې ډاونلوډ کوي موږ د هغې هغه بار چې وي کوم کوډ بار چې موږ څنګه ډاونلوډ کوو پرنټ کوو څنګه او څنګه بیا موږ پوسټ ته لیکو. نو په دې به زه یو کمپلیټ ویډیو تاسو ته جوړوم انشاءالله هغه اوس به په همدې یوټیوب چینل وي. نو امید کوم چې دا ویډیو خوښه شوې دا صرف تعارف تاسو سره په بلې ویډیو کې به زه انشاءالله کمپلیټ تاسو ته د اپ باره کې ډیټیلز درکړم چې اپ کې موږ څنګه کار کوو. ښه وخت لرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.